بھائی څوک د کوډ ډریوري کول غواړئ چا سره لیسنس وي په ډسکرپشن کې نمبر شته په واتساپ هم رابطه کولی شئ په کمنټس کې هم راته ویلی شئ مخامخ دانوب مارکیټ ته بھائی دا کور دی د کور نه سامان مې راواغسته السلام علیکم 7 بجې دي بھائی میډم مې راوړه هسپتال ته پوزه مې تلوي لږ ایساره یم بېرته راوځم نږدې وی ودرېږه پارکینګ ته مه ځه نو بس دلته چې ودرېږې نو پارچه درکوي نه دې پرېږدي نو لازم به پارکینګ ته ځې دا چې کوم پارکینګ دی دا د ډاکټرانو نرسانو دیو پارکینګ دی دلته نور عام ګاډی نه پرېږدي او دا نور پارکینګ لري دی بهر منځ کې یوه اشاره ده بھائی نږدې به ورته دلته تاویږو راتاویږو چې کله رنګ وکړي نو ګیټ ته به ورځو ځکه چې هلته ودرېدی نه شي چې ودرېږې ډایرکټ پولیسو ګاډه راځي او دغه درکوي مخالفه بھائی د سهار نه مې میډم وړې وه هسپتال ته او مازدیګر 4 بجې دي اوس زه تللی یم په خپل هسپتال ته دا چیټ میټه دا مې راواغېسته روزانه به راځې بلډ پریشر به چک کوې او ګرمي څه ده نن 47 سنټیګریډ ګرمي ده ښه 47 سنټیګریډ بھائی ګرمي پکې د کمېدو نوم نه اخلي دومره ټیټه ګرمي ده نن بھائی دلته چې کله سکولونه سټارټ شي نو بیا دغه حال وي دغه ځکه چې خلک ډیوټۍ لمځي او د سکولونو بیا بیرته واپس راځي خلک نو بیا داسې راشي بھائی چې د مدرسې نه رالم نو میډم ویل سلیمانیه ته لاړ شه سامان د هغه راوړه 8:30 بجې دي اوس روان یم سلیمانیه ته بھائی د جمعې په شپه باندې دا غویمۍ مکمل راشي بیا او په هر ځای کې راشي که نه بیا چې دلته نه په هر روډ بھائی زیات ډریوران داسې دي چې د جمعې په شپه باندې د هغو ډېر زیات کاري څوک استراحې ته ځي یا خپلو خپلوانو کره ځي لکه د جمعې په شپه او د جمعې د خالي په شپه باندې دې دواړو باندې ډېر زیات کاري د ډریورانو او زه چې دا ریپیره په چوټۍ نه راغلی یم نو دا مې پیره چانس دی چې ووتم د جمعې په شپه باندې نور کله داسې نه یم وتی خاص او ډېر ټایم کېږي چې نن ووتم او هغه هم نږدې د لرې نه ده چې لرې ځم د جمعې د ورځې او د خالي د ورځې لکه چوټۍ نو دا خلک وځي بیا بهر چکر ته وځي خپلو خپلوانو کره ځي استراحو ته ځي مارکیټونو ته ځي نو لکه ټوله شپه مکمل باري چې ټوله شپه نه نو د 1 بجې نه او د 12 نه خو مخکې د سره کور ته راځي نه چې خپلو خپلوانو کره لاړ شي تقریبا 12 بجې 1 بجې واپس راځي او چې بهر استراحې ته لاړ شي نو تقریبا سهار ټایم راځي ځکه چې شړو ته دې وځي په شګو کې دې خوشحالی شړو کې نو بیا سهار کې راځي دا کور ده سامان دی د کور نه سامان مې راواغسته او اوس روانېږم بېرته واپسۍ کې د ډریورۍ دغه کار دی معمولي ټاکه پاکه او زمونږ پښتنو به دومره ګران کړی د ډریورۍ کار چې ته وایې چې د کشمیر جنګ رالېږو چې څه کار به یې پکې کوم او څه به کوم او څه کار به یې پکې دا خبرې به کوي په داسې رش کې به یې د ساده ګاډۍ چلول ډېر ګران دي ګیر کم کو ګیر ورکو دا قصې پکې ډېرې ګرانې کلچ ونیسه بریک او دا اټومیټک خو دا چې بس سیده ساده کار دی اوس دا مخکې ډاټسن دا اوس ساده دی تباهي به په دې رش کې وشي او رش د څه د لاسه د دې هوټل د لاسه چې لاندې ورته څومره ګاډۍ ولاړ دی اوبره پکې څومره خلک ناست دی دا هوټل دی بیت الشاورما د هوټل نوم بھائی 10 بجې دې زه رالم د غرناطې دانوب ته مخامخ دانوب مارکیټ ته میډم مې کوزه کړه دلته او پارکینګ کې ودرېږم ورته د کور په ډریورۍ کې دا شی شته چې یاره په نه ټایم کې ستا کار راتلی شي ته به وایې چې زما کار نشته خو داسې ټایم به چې ستا کار به ډایرکټ ستا ډیوټي به ولګي دا دانوب ګیټ دی بھائی داسې تر د هغه سره پورې دا هوټلې دي پکې باقي او د دې نه خو پته نه لګي چې چېرته ځي دا نه د چوټۍ اخرۍ ورځ ده د دې هفتې نو نن راوتې ده دلته مارکېټ ته راله
بای څوک مارکیټ ته ورځي او څوک راوځي دي خو کافي ګڼه ده په مارکیټ کې بنده مارکیټ نوم دی بنده